د یو بزګر او ځوان خوندوره واقعه. یو وخت یو ځوان هیله درلوده چې د بزګر له لور سره واده وکړي. بزګر د واده لپاره شرط کېښود او ځوان ته یې وویل: ته لاړ شه، په هغه ځمکه ودرېږه، زه له غوجلې څخه 3 غوایي خوشي کوم. که په دې بریالی شوې چې د دې غواګانو څخه د یوه لکۍ ونیسې، نو زه به مې لور تا ته درکړم. ځوان ومنله. د لومړۍ غوجلې دروازه چې ډېره غټه وه خلاصه شوه. د باور وړ نه وه. له دې غوجلې څخه تر ټولو غټ او ډارونکی غویی راووت چې په خپل ژوند کې یې بل ساری نه درلود. غوا خپلې پښې په ځمکه ووهلې او په ځوان یې یرغل وکړ. ځوان ځان ګوښه کړ او غوا یې له څنګ واوښته. د بلې غوجلې دروازه چې وړکۍ وه خلاصه شوه. غوا له مخکې څخه وړکۍ، خو له تیزۍ سره یې حرکت کاوه. ځوان له ځان سره وویل: دا غوا هم خوشې که، ځکه چې 3مه غوا به تر دې هم وړکۍ وي او دا د جګړې ارزښت نه لري. د 3مې غوجلې ور هم خلاص شو. د ځوان له فکر سره سم ډېره کمزوري او کوچنۍ غوا وه چې په خپل ژوند کې یې لیدلې وه راووته. ځوان وخندل او د موقع د ترلاسه کولو سره یې سم په غوا باندې برید وکړ او لاس یې اوږد کړ چې د غوا لکۍ ونیسي، خو غوا لکۍ نه درلوده. عبرت: ژوند له ارزښتونو څخه ډک دی چې لاسته راوړونکي دي، خو که موږ د لاسته ورکولو هڅه وکړو، شاید بیا یې هیڅکله لاسته رانه وړو. نو تل هڅه کوه چې لومړی چانس لاسته راوړې.